پوهیږئ هغه کړنې کومې دي چې ذهن مو ورځ تر بلې کمزوری کوي؟ د هغې له جملې څخه اول د خوږو ډېر استعمال دی. دویم، یوازې ډېر اوسېدل دي. دریم، د خوب کموالی یعنې خوب کم کول دي. څلورم، د منفي کړنو بیا ځلې تکرارول دي. هغه منفي کړنې چې تا کې دي هغه بیا بیا تکرارول دي. پنځم، په تورتم کې زیات اوسېدل دي. شپږم، د موبایل ډېر استعمال دی، یعنې نن سبا وخت کې دغه کار بې حده ډېر دی. اووم، ټوله ورځ شدید سخت کار کول، یعنې په ټوله ورځ کې ډېر سخت کارونه کول. اتم نمبر، په لوړ غږ د ګوشکو استعمالول دي، او چې دغه کار هم نن سبا په زموږ د مسلمانانو په ټولنه کې ډېر زیات دی. نهم، د ډېر وخت لپاره د قرآن کریم تلاوت نه کول. لسم، ګناهونه زیات کول، هغه صغیره وي او که کبایر وي. د هغې زیات کولو سره هم ذهن ډېر زیات کمزوری کیږي. ویډیو د مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګري هم د دغې څخه خبر شي.